زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د جمعې د شپې یو ډیره طاقتوره او ډیره خاص الخاص وظیفه ده. په دې وظیفه کې الله جل شانه ډیر لوی اثر کې ښودلی دی. دا وظیفه د کریم رب د مرضی وظیفه ده چې کریم رب وغواړي نو ټول ناممکنه حاجتونه به د الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. دا صرف د یوې شپې وظیفه ده، ډیره اسانه او مختصره وظیفه ده. که توجه او دیان سره او کامل یقین سره دا وکړی شي نو الله جل شانه به د ستاسو تمام ناممکنه مقاصد، ناممکنه حاجات د ستاسو پوره کړي. د هر قسمه پریشانو نه او د مشکلاتو نه او د مصائبو نه به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرمایي. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه ډیره باکماله و سرناکه وظیفه ده. ډیر بے پناه اثر الله جل شانه په دې کې ښودلی دی. دا وظیفه د الله جل شانه د کلام پاک د یو خاص آیات کریمه وظیفه ده. نو چې د الله جل شانه د کلام پاک وظیفه وي، د الله جل شانه د کلام پاک یو حصه وي، نو په دې کې به الله جل شانه څومره ډېر لوی طاقت او اثر کې ښودلی وي. او دې سره بیا چې د جمعې مبارکې په شپه باندې دا وظیفه او دا عمل وکړی شي نو یو خوا پله د جمعې د شپې هغه فضیلت او برکات او ثمرات او فواید، بل طرف ته د الله جل شانه د کلام پاک د خاص وظیفې فواید، کمالات او اثرات دا چې دواړه یو ځای شي نو ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه د ستاسو تمام ناممکنه حاجتونه پوره کوي. د ستاسو سم مشکلات او پریشانی وي هغه به الله جل شانه ختمي. د ستاسو په زړه کې کم جایز خواهش او مراد او مقصد وي الله جل شانه به تاسو ته په هغې کې کامیابي عطا فرمایي. زما عزتمندو دا ډیره اسانه مختصره وظیفه ده. دا وظیفه د وافوض امری الی الله یو ډیره خاص بهترینه مجربه وظیفه ده. د ستاسو ناممکنه تمناګانې، مقاصد او خواهشات دا به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. زما عزتمندو د دې وظیفې سره به د خپل وس مطابق د صدقې اهتمام خامخا کوئ. کله چې تاسو دا وظیفه کوئ نو صدقه به ورسره خامخا کوئ، ځکه زما عزتمندو چې د جمعې مبارکې شپه به وي، د جمعې مبارکې په شپه باندې چې ستاسو د وس نه څه صدقه هم کیږي. چا کره کور کې غویان وي او پی وي نو ګاونډیانو کره پی یوسئ، یا څه حلوا وغیره پخه کوي، یا څه سالن وغیره غوښه چرګ وغیره هغه تاسو پوخ کوي. تاسو سره خوا کې یو غریب مسکین ګاونډي وي او هغه ډیر زیات کمزوري وي نو هغه کره دا یوسئ. کوشش وکړئ چې کم از کم 3 کورونو کې تاسو دا تقسیم کړئ. خو لیکن که چېرې تاسو په خپله کمزور یئ نو د خپل وس مطابق که یو اګی ولې نه وي 50 روپۍ ولې نه وي خامخا تاسو صدقه وکړئ. زما عزتمندو چې یو خوا بله صدقه شي، بل خوا د جمعې مبارک شپه شي او ورسره د الله جل شانه د کلام پاک د آیات کریمه یو وظیفه شي نو بیا تاسو ګورئ چې الله جل شانه ستاسو په ژوند کې څنګه عظیم الشان انقلابات راولي. زما عزتمندو کله چې تاسو صدقه ورکې نو د هغې نه پس به دعا وغواړئ چې الله تعالی زما دا صدقه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظوره کړي، زما د حاجتونو دپاره قبوله کړي، زما د پریشانو مشکلاتو غمونو او د تکلیفونو نه د نجات دپاره قبوله کړي. یا الله تعالی زما رشته نه کېږي، نکاح مې نه کېږي، یا الله تعالی د دې صدقې په وسیلې سره توفیل او سبب سره یا الله تعالی زما د رشتې او نکاح د بندوبست د غیبی اسبابونه مهیا کړي. یا الله تعالی زما د مشکل حل کړي او زما د وظیفه قبول کړي. نو کله چې زما عزتمندو په دې نیت سره تاسو صدقه ورکړئ خالص او مخلص د الله تعالی د رضا لپاره، نو بیا تاسو ګورئ
تاسو به دا وظیفه وکړئ یو خوا به مو دا وظیفه کړې بل خوا به الله جل شانه حاجتونه پوره کړي زما عزتمندو دا وظیفه صرف د یوې شپې وظیفه ده د جمعې مبارکې په شپه باندې به تاسو دا وظیفه کوئ زما عزتمندو د ویډیو په منځ کې زه تاسو ته یو خبره کول غواړم که چېرې تاسو خپلو بچو ته که هغه الکان وي که جنکې وي یا کم بالغین وي روڼ او خویندې قرآن مجید زده کول غواړي نو انشاءالله تعالی انلاین به زه تاسو ته قرآن مجید هم ښیمه نو که څوک خواهش لري د قرآن مجید زده کولو د ترجمې زده کولو د نوراني قاعدې زده کولو یا د ناظرې د زده کولو د دعاګانو د جنازو د مونځونو سبقونو زده کولو دپاره څوک رابطه کول غواړي نو ما سره په واتساپ باندې رابطه کولی شي زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته دا وظیفه به تاسو د مازدیګر مونځ نه پس کوئ کله چې تاسو د مازدیګر مونځ وکړو ماښامه پورې تاسو به خامخا دا وظیفه کوئ که چېرې د مازدیګر نه تاسو نه کړی شوه نو ماښام یې هم کولی شئ او د ماسخوتن مونځ نه پسې هم کولی شئ خو لیکن پدې کې تاسو دا خبره واورئ پدې کې 2 رکعات نفل صلات حاجت کول دي کله چې د مازدیګر په ټایم کې تاسو دا وظیفه کوئ نو هغه ټایم 2 رکعات نفل صلات حاجت نه کیږي نو هغه ټایم مازدیګر به تاسو دا وظیفه وکړئ او دغه 2 رکعات صلات حاجت به د ماښام مونځ نه پس بیا تاسو ادا کړئ که چېرې دا وظیفه تاسو د ماښام مونځ نه پس کوئ یا د ماسخوتن مونځ نه پس کوئ نو اول به تاسو 2 رکعات نفل وکړئ خو زما عزتمندو صرف د یوې شپې وظیفه د پوره توجه او دھیان سره به تاسو دا وظیفه وکړئ اوس راځم وظیفې طرف ته عمل طرف ته که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان د نور خل الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې مالا حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته د دې ترتیب او طریقه کار دا دی چې اول به تاسو 2 رکعات نفل صلات حاجت وکړئ کله چې مو نفل وکړو نو بیا 11 مرتبه 11 پیرې به درود شریف ولولئ بیا دغه کلمات مبارکه 313 مرتبه درس او په آخر کې به بیا 11 پیرې درود شریف ولولئ او بیا دا کلمات مبارکه دا به هم 11 پیرې ولولئ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او بیا به 3 پیرې درود شریف ولولئ زما عزتمندو که چېرې یو پیره کې ستاسو مشکلات حل نشوه ستاسو مسله سمه نشوه نو بیا یو څو جمعې په مخه باندې جمعې په شپه باندې تاسو دا عمل جاري وساتئ انشاءالله تعالی الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد فرمایي ستاسو کم تکالیف پریشانۍ مصیبتونه الله جل شانه به ضرور تاسو ته پوره کوي زما عزتمندو په خپله هم دا وظیفه وکړئ خپل وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله په